پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته بخیر راغلی. مارج صاحب، قطر ته د دفاع وزیر سفر به وشي کولی چې یو دایمي اوربند رامنځته کړي؟ مننه. لومړی جناب العالی صاحب تاسو ته تخنیکي همکاران لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان باندې دا اعتبار نشته، دا باور نشته. دا تا اویا کاله تاریخ ښودلی ده، همیشه راغلي ژمنې کړي دي، تعهدونه یې کړي، لاسلیکونه یې کړي دي، کمیټې جوړې سوي، کمیسیونه جوړ سوي دي. تر دې حده پورې چې نور ګاونډي هېوادو په حضور کې دا کار کړی، په نړیوالو میټینګو سټیجو کې دا خبرې کړي دي. اما سبا ته یې معاف کړي ځکه دی خپله واک اختیار نه لري. اول د خپله قطر هم یو پیارتي د امریکا ده لکه پاکستان، نو بیا په هر صورت باندې یو ځای د مقصد چې دوی لاړه سره کېناستل، باور اعتبار پرې نشته. پاکستان چې جوړ شوی د خاصو موخو دپاره. دغه جګړه ما بار بار ویل، دغه جګړه د پاکستان جګړه نه ده. په پاکستان باندې تامین صاحب په پاکستان عملي کوي. د دې شاته غربي نړۍ خصوصا امریکا لاس لري، غواړي دغه سیمه نارامه کړي، دلته بېثباتي راولي، ځان ته زمینه مساعده کړي چې خپل شرایط ومني، خپل باګراوند توجیه ته حرکت راوکړي، دغه برنامه پلان تطبیق کړي. دغه لپاره دا ګورئ، تاسې دوی نه پوهېږي چې هلته نظامي تاسیسات چېرته دي، ملکي چېرته دي، او دا خلاف د کنوانسیونو د نړیوالو دي، خلاف د جرایم جنګي دي، خلاف د جرایم جنګي د پروتوکول 1901 کال دي. مارم دوی دا کار قصدي کې څه تخریشونه منځته راولي. بیا وایم چې روسیه او ایران او چین ټول په دې خبر دي. هغوی غواړي چې امریکا راکش کړي، د دې پښه بنده شي. هغوی اوس خپل شرایط او خپل ګټو ته ګوري. بهتره دا ده چې د قطر په ځای پاکستان سره خبرې کول. پاکستان ته وایي که ته اتحاد سوله غواړي، امنیت غواړي، تکتیکي دا کارونه نه کوي، راځه د سیمې ټول هېوادونه راوغواړو، کیونه غونډه به سره وکړو. په دې کې یو تضمین عملي لاسلیک سي، د زبرځواک هېوادو استازي هم پکې ناست دي، یوه نسخه به شورای امنیت د ملګرو ملتونو ته هم ولیږو، بیا په تا باندې اعتبار شته. بغیر هغه نه اعتبار نشته. بله لاره یې دا ده چې له چارواکو نه هیله کوو چې دا ور لکه مولا خان غوندې چې سپهسالار نادر خان لاړه، تله واړه فتح کړله، روان و اټک ته بېرته راوګرځاوه. تاسې دغه سرتیري که دا ور جنګ پیل شه بیا مې راګرځوئ، پرېږدئ چې لاړ شي اټک و مارګله، پرېږدئ چې تر کراچۍ بندره پورې بېرته د لوی امپراتور احمدشاه بابا رحمت الله علیه امپراتوري بېرته موږ یاد کړو. او دا ډېره اسانه کې دوی پوهېږي پاکستان کې نور هغه وسلې د ممبر او د ملا او د مذهب نشته. هغه ټول مې پوست ول رسوا سول، دلته عقیده موجوده ده. هغه پوځیان جنګ نه کوي ځکه هغه له هند سره که جنګ کوي د مسلمان و، له افغان سره مسلمان سره جنګ نه کوي. صحیح. مارج صاحب، په ډېرې بښنې سره که ماته وخت راکړئ جناب مارج صاحب، په ډېرې بښنې سره جناب مارج صاحب، ټرامپ ویلي خبر یم چې جګړه د دواړو لوري ترمنځ روانه ده او که ضرورت شي منځګړیتوب به هم وکوم. فکر کوئ د ټرامپ په ټوله کې دغه څرګندونې د دې په معنا دي چې ټرامپ په رښتیا هم وغواړي چې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ منځګړیتوب وکړي او په ټوله کې اوربند یا سولې او خبرې اترو تعامل ته لاره هواره کړي؟ دا اصلي خبره ټرامپ اوس کړې ده. ټرامپ همدغه برنامه جوړه کړې وه چې دوی سره کر په خر سي، وهلو ټکول سي، بیا ما ته ضرورت چې زه راست د خپل راز بیا خپل شرایط او شرطونه ومني. دغه لپاره دا جنګ د همدې لپاره ده، جګړه د همدې لپاره ده. دا جګړه دوام پیدا کوي. زه ملت ته وایم چې تا تدابیر ونیسئ، مرستانین خپل تدابیر ونیسي، جګړه دوام کوي. دا د قطر او د بلبل ناس دا خبر نشته، په پنجاب باندې اعتبار نشته. خپل پنجاب خپله موخې لري، خپله لوی برنامو کې بیا وړې برنامې لکه خپل کورنۍ امنیت خراب دی، اوس غواړي ادرس یې پته کړي، پام یې غوته راوګرځوي. موږ ته هم ګټه وکړه جګړو. په اولین ځل باندې پاکستان باندې ډزله ییزه حمله وسوله، پوسې ورته پته سوې، دلته د ناخلف نااهله ابوبلالره د افغانستان چې ځان ته افغان نه ویلې او واقعا وینې پردی وه، په بده ورځ کې د همدغه خپل پلار پنجابي سره ودرېدل، ځکه بده ورځ کې وینه ورسره درېږي. دوی هم موږ ته معلوم څه څرګند څه چې واقعي غلامان، واقعي اولاده، واقعي وارثین د آیسا او د پنجاب څوک په دې خاوره کې د ځان نه موږ ته سپینې کوترې کړې وو، تهمتونه یې په نورو کول. دا مسله موږ ته هم ښه واضح سوله. بل خواهش مې له امارت اسلامي نه دا ده که ته واقعا اصول د نړۍ مراعاتوې،
ته واقعا شک او شبهه لرې کې دغه نن سفارتونه وتړه او خپل سفیر وغواړئ دوی سفیر وباسه. اصول هم دا دي چې واقعا که څوک د کوم هېواد سره په جګړه کې جنګ کوي تاسو ټول اصول ډیپلوماتیک وګورئ پروتوکول ډیپلوماتیک وګورئ دې کې واضح لیکل شوي چې سفارتونه اړیکې سره ډیپلوماتیک قطع کېږي. کله چې ډیپلوماتیک اړیکې لري او بیرغ راپیږي بیا د جنګ خبرې ته نشي کولی. دلته دا اصول باید کولی نشي او فورا سفیر باید ولېږل شي ټول قنصلیان باید وتړل شي خپل ډیپلوماتان وغواړي ډیپلوماتان ولېږي. صحیح چې واقعا معلوم شي چې دا متعارض ده که سفارت دفاع د بیرغ ځلیږي تا دا دروغ ده. درست مارج صاحب د راپورونه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي چې تېره شپه چې د پاکستان پوځي رژیم چې کوم بمبارونه کړي دي پکې ملکي وګړي شهیدان شوي دي افغانان ترڅنګ د کرکټ ډېری لوبغاړي هم شهیدان شوي دي. که کوم هیواد داسې یو کار کوي د جګړې په وخت کې چې ملکي کسان په نښه کوي فکر کوئ چې په نړیوال قانون کې یا هم ICC یا هم ICJ یا په ټوله کې ملګري ملتونه نور ډېری سازمانونه چې د بشري حقونو لپاره کار کوي ولې خاموشه دي ولې څه نه وایي او د دا رقم کار لپاره کومه جزا څه شته دي؟ بالکل ګورې تاسو دا شی زیاتېږي دا نور ځي ملکي تاسیسات هم ولې ملکي کورونه حتی غریب غربا او خیمه‌نشین خلک هم ولي د دې لپاره چې تخریج جوړ کړي جګړه نور هم اساساتونه وپاروي. نړیوال سازمانونه دا خپل زبرځواک هېوادو جوړ کړي دي کنې خو واضح په کنوانسیون د ویانا 1940 کال دغه پروتوکول کې واضح راغلي چې ته به ملکي ساحه عام وګړي ملکي تاسیسات غیر نظامي تاسیسات مواشي ځنګلونه دا وطن نه ولي هر یو نظام د جبران خسارې لري او عدالت محکمې باندې عدالت کې سزا لري. په وام فصل د منشور ملل متحد کې سرحد په ډیر راغلی ده اعلامیه د حقوق بشر خو 1970 کال په ځای پرې باندې یاد راځي دا نقصې او د خپل حریم نقصول په خپل ځان کې جرم ده مګر چې هغه د غربي نړۍ په لاس کې وي زبرځواک هېوادو هغه بودیجه ورکوي هغه نو که دغسې نه وای اوس یو عادي ملکي کس بلې خاورې ته نه ځي ویله صاحب جاسوس راغلی مداخله ده او امنیت نقص کدا که لویه خبر ته جوړوي دا راځي بمبار کې کومه خبر نشته دا خو د هغوی په لاس ده که برنامه د هغوی د بیا تاکید کومه چې د هغوی برنامه ده پلې کوي یې پروګرامونه وسیع دي جګړه لویږي پراخیږي دغه لپاره 2-3 اپشنه دي انتخاب دي چې دا باید وسي یا دا ده چې سره کینی په سیمه ییزه کچه باندې او یا دا ده چې جګړې ته باید پوخ دوام ورکړي افغانان هسې په ځمکنۍ جګړه کې ښه غښتلي دي او د افغانستان جغرافي جوړښت او د خلکو مغزي روحیه دې ته آماده ده چې په 2 ورځو کې ټول پاکستان فتح کوي بدون له کومې خبرې بدون له لافو نه بدون له باټو دا یو واقعیت ده او پنجابیان په دې پیلو وزیرتونه هم داسې دي دا هغه نه د کاروالي بغیر لږ نرمش شو په خبرو غولیدو په ناس په دې باندې څه نه کیږي. درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم.